که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو وروسته بیا هم خلک سم نوي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړای شي په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کېدونکې دي له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه موږ څنګه ښکارا څرګندې نښې نښانې ورښودلې دي او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت لمندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي پاتې شوه د دنیا روزي نو د الله واک دی چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان بیا چې دې وضع دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولېږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نو چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې نه اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړل شوي هغو د روښانه لارښودنو له موندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تېری وکړي نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی د الله چې چاته خوښه شي سم لار ورخي تاسو دا انګیرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځي په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسو هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسو نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده خلک پوښتنه کوي موږ څه مصرف کړو جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوي او تاسو چې هر ښېګڼه کوي الله پرې خبري تاسو ته د جنگ امر شوی دی او هغه تاسو ته ناکاره دی کېدای شي چې یو شی تاسو ته ناکاره وي او همغه تاسو لپاره ډیر غوره وي او کېدای شي چې تاسو یو شی خوښوي او همغه تاسو لپاره بد وي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ خلک پوښتنه کوي په حرام میاشت کې جنگیدل څنګه دي وایي په دې کې جنگ کول ډیر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کېدل د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکو له هغه ځای ایستل د خدای په وړاندې لدینه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده وی بل تاسو سره تل په جنگ اختوي ان تر دې چې کې وسه ورسیږي نو تاسو بل دین نه واړوي او په دې خو پوښي چې له تاسو نه چې هر څوک له دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې به بيزا او ضایع شي دا چې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسېږي د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړای دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریخه او جهاد کړای دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بخونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی پوښتنه کوي د شراب او جواری یعنی قمار څه حکم دی وایا په دواړو کې لوی ګناه ده که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو وایا هغه څه چې ستاسو له اړتیا نه زیات وي
په دې ډول الله تاسو ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي ښایي چې تاسو د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي ووایه په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي او که تاسو خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته نو هغوی خو ستاسو ورونه دي د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی که د الله خوښه شوی وای نو په دې کار کې به تاسو له ستونزو سره مخامخ کړي وای مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی تاسو له مشرکو ښځو سره هیڅ کله نکاح مکوئ تر څو چې ایمان نه وي راوړی یو مسلمان وینځل آزاد مشرک نه ډیره ښه ده که څه هم چې ستاسو هغه ډیره خوښه وي او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅ کله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغه ایمان نه وي راوړی یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی که څه هم چې هغه ستاسو ډیر خوښ وي دا کسان تاسو د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسو ته د جنت او بخنی په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي کېدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی وایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې شي بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی د الله هغه خلق خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي ستاسې خپله خوښه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ او ای پیغمبره څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ پرهیزګارۍ او د خدای د بندگانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي خو کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي الله ډیر بخونکی او تیریدونکی دی کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته 4 میاشتې وخت دی که ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی د 3 حیضونو موده په انتظار تیر کړي او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړی وي هغه پټ کړي هغوی ته هیڅ کله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه‌و پر هغو حقوق دي البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی طلاق 2 ځله دی بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي او په داسې شان رخصتول تاسو ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړي وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلي البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي په داسې صورت کې که تاسو ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي دا د الله ټاکلي پولې دي له دې نه مه اوړئ او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي بیا کله 2 ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته 3 ځل طلاق ورکړي نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه طلاق کړي
کله هغه وروسته لومړی میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي نو که دوی یو بل ته رجوع کړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي. د هغو خلکو د لار میندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. او کله چې تاسو ښځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي. هغه تاسو ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسو نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ. له الله نه وویریږئ او خو وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی. کله چې تاسو خپل ښځو ته طلاق ورکړ او هغه خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپل پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواو په دې موافقه راغله. تاسو ته ښودنه کیږي چې هیڅ کله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ. ستاسو لپاره مناسب او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. نو میندې د خپلو بچیانو ته پوره 2 کاله تی ورکړي. په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي. خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي. نه د مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی او نه د پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی. د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی همداراز د هغه پر وارث هم دی. او که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي د دې خبرې څه باک نشته. او که ستاسو په نظر کې دا وی چې کومه بل ښځه دې ستاسو ماشوم ته تی ورکړي نو په دې کې هم څه وبال نشته. خو په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو په کومه وجوه فیصله کړې وي هغه په ښه توګه ادا کړئ. له الله نه وویریږئ او پوهیږئ چې تاسو چې هر څه کوئ الله هغه ویني.